د سر قدمونو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن داسې یو کورنۍ درته معرفي کوو چې د هغې سرپرست په دواړو سترګو معذوره دی او هغې په داسې یو ځای کې ژوند کوي چې په حساب داخل ته هېڅ کوټې نه لري. دغه خیمه ده، د دوی ژوند دی، د ماشومان دي. نو هغې ته راغلي یو، ورسره خبره کوو، زړه خواله ورسره کوو، د هغې مشکلات به ورو، هغه به تاسو سره شریک کوو او راځئ موږ سره اوسئ. السلام علیکم وروره. وعلیکم. د ایسر قدرمند لیدونکو ته ځان معرفي کا او همچنان د خپل مشکلاتو په باره کې ورسره وغږېږه او دا کور او دا ژوند د سختي او مشکلاتو په باره کې هم ورسره خبرې وکړه. صحیح ده؟ دا خو داسې کار دی وروره چې زه خو په دې سترګو باندې معذوره شوم. دا 15 کاله شو او دغه واړه بچي مې دي پوه شوې، دغه ښار ته ځم پوه شوې، او دوی دپاره یو ډوډۍ موډۍ یو پروګرام یو شی به درته برابروم او د دې د پاسه نور جمع دی او زما د خیمه کې ژوند دی او دا ډېر سخت تېرېږي را باندې او دغه ژوند چې دی پوه شوې ډېر سخت دی. نو که موږ سره د الله د رضا دپاره کومک کېږي او دا رونه را سره کوي پوه شوې، نو موږ ته د یو سرپټی ځای راکړي او چې زما دا واړه بچي دي او سبا جمع دی ډېره سختي ده را باندې. انشاءالله وروره دلته زموږ یو ورور دی په بهر کې اوسېږي، هغه خپل کور همدغسې تاسو غوندې خلکو ته وقف کړی دی. نو موږ ته ویل چې یو مستحق نفر پیدا کړي، موږ به د خپل دا کور هغې ته ورکړو، هلته به پکې اوسي. نو فی الحال لپاره داسې خلک شته دي، د هغې مرستې به انشاءالله در سره وي. زموږ ورونه ډېر داسې ورونه دي چې هغې هم دا تاسو غوندې خلکو پسې ګرځي او تر څو خپل صدقات او خیرات هغې ته ورکړي. نو دا د تا ماشومان دي ټول؟ او شاید دا مې ماشومان دي. مور څه مشکلات لري تاسو؟ دا دغه مشکل دی وروره چې دغه 15 کاله کېږي مېړه مړون دی په سترګو، دا واړه واړه بچي دي، بس دغلته پراته استونو څوک موږ سره څه پورې چا کومک نه دی کړی، نه سر پټول. داسې دغه خیمه ده، دا جمع، دا مشکل، دا یخ، دا د ماشومانو لاس خپې ګوره چاودېدلي نو څه به وکړو؟ تر اوسه پورې تاسو ته داسې څوک نه دي راغلي؟ نه څوک نه چا موږ سره څه پورې کومک نه دی کړی. انشاءالله مورکې ډېر داسې ورونه شته دي چې هغې سره داسې احساس شته دی، انشاءالله کومک به در سره وکړي او د الله په مرسته باندې الله وکړي. خدای د ځوانۍ کې برکت ورته واچوي چې موږ سره څوک کومک کوي او موږ سره مرسته کوي. بس تاسو د ورور ته دعا کوئ. د بګرامۍ صاحب یو کور دی، دغه ورور کومک کړی، انشاءالله هغه تاسو ته وقف کړی تر څو تاسې پکې اوسئ او هلته شپې ورځې تېروئ. نو دعا ورته کوئ او دعاګانې به کوو ورته، بچي به هم کوي، موږ به هم دعاګانې کوو. بس الله هم په ځوانۍ برکت کا. څوک چې موږ سره کومک کوي، الله خدایه تو سره کومک وکړي، خدایه پاکه ته پرې رحم وکړي، خدایه په ټولو مسلمانانو باندې رحم وکړي. خدایه دا غریبي خدایه پاکه غریبۍ باندې ډېر خوشحاله یم پوه شوې، ولې چې زمونږ صحابه په غریبۍ کې به ژوند کړی، په خیمو کې ژوند کړی دی، خو نن سبا لږ مشکل دی، ډېر مشکل دی، ولې چې واړه بچي دی او د کابل یخ دی را باندې ډېر زیات. قدرمن ورونو، تاسو د حافظ صاحب خبرې واورېدئ، د هغې مشکلات هم واورېدل. نو تاسو خپله ولیدل دغه حالات دي، دغه ماشومان دي، دغه ژوند دی، دغه زندگی ده، دغه خیمه یې دلته والې. حقیقت خبرې کابل یخ سخت دی او یخ راتلونکی دی. نو د هغې لپاره صرفانه خورته زموږ ورور برابره کړه. نو فی الحال د ده د ګزارې یا د شپې ورځې تېرېدو لپاره هم داسې یو څه ضرورت ورته شته دي، باید دغه سره تاسو کومک وکړئ. نو هر ورور چې زموږ دا ویډیو ویني نو هغې څخه چې هغې وس پوره وي، هغې څخه هیله کوو زموږ دا کوم لاندې د وټساپ نمبر دی، دې نمبر باندې تاسو کوئ چې موږ سره رابطه ونیسئ. انشاءالله ستاسو هغه کومک او ستاسو هغه مرسته به موږ مکمل د فامیل ته ورسوو په ښه صورت سره، په امانت به تاسو ورته سپارو. ورونو، دا هغه کور دی چې کوم هغه زموږ ورور په بهر کې اوسېده او د حافظ ورور ته وقف کړی و، هغه کور ته موږ راغلو او دا کور به موږ خلاص کړو، کلي به د حافظ صاحب ته وسپارو. حافظ صاحب دغه کلي واخله، هغه کور کلي دی ده او دې نه بعد له خیره په خپل کور کې اوسېږه. زه خو وروره دغه کور ته راغلم، زما په خیمه کې ژوند و، الله را باندې رحم وکړو، دغه رونه الله را باندې پوه شوې را پېښ کړه او دغه کور ته یې راننایستم پوه شوې. او دغه کور خلک ډېر یو عزتمن خلک ول او درانه خلک ول چې دغه کور یې ما ته راکړو د الله د رضا دپاره.
د اکثر قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ولیدل حافظ صاحب ته مو کور پیدا کړ، هغه ورور ورته کور وقف کو، کور ورته انتقال کو. فی الحال لپاره موږ غواړو چې حافظ صاحب ته داسې یو کار برابر کړو چې هغه د دې خیرات ټولولو څخه موږ منع کړو. د دې لپاره ورونو تاسو مالي مرستو ته موږ ضرورت لرو. هر هغه ورور چې مالي مرسته موږ سره کوي د په باره کې نو لطفا لاندې کوم واتساپ نمبر زموږ دی هغې سره موږ سره رابطه ونیسئ، او همدارنګه او هغه ورونه چې مالي مرستو توان نه لري نو دومره خو کولی شي دا زموږ ویډیو شریکه کړي تر څو نورو خلکو ته ورسیږي. او شریکول د دغه ویډیو هم په صدقه کې راځي. الله به تاسو ته مجد کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.